کتلې وه چې دا باباجي دا کاکو چې دی دا یو ګودام کې اوسېدلو او ډېره بې عصري زندګي تېروله. اصل کې بابا ډېر د عزت ژوند تېر کړی دی، ډېر ښه بزنس، ډېر ښه کاروبار. او دا ماشوم چې دی د دې بابا بچوړی دی، دا د ده سره په دغه ګودام کې چې دی اوسېدو او اوس دوی مونږ نوی ژوند ګلونه کور ته راوستلو. او انشاءالله د دوی چې څونه خصمانه کېږي د بابا او د دې ماشومو، نو د ده د مینټلیټي کوم نه دی، ځکه چې هغه سختې ډېرې ولیدې، د مور مینه نه وه او په یو ګودام کې د ده د مرضۍ به ده ته خوراک نه میلاو شوی، ده ته به نور ماشومان لوبو له نه میلاو شوي، ده ته به د جمې او د وړي هغه سهولت چې دی هغه نه و. نو دلته راوستو انشاءالله موږ خپل بھرپور کوشش کوو نوی ژوند ګلونه کور چې دی هغه د دې ماشوم د علاج او د ده چې د فیوچر دپاره، یعنې د ده تعلیم دی یا د ده صحت دی، د ده جامه پیزار دي، هغه به انشاءالله ټول موږ د خپل طرفه کوو. او دا بابا چې دی دا زموږ مشر دی، دی به دلته زموږ دلته په نوي ژوند ګلونه کور کې اوسېږي، ښه په عزت به اوسېږي او زموږ نه څونه کېږي موږ به د دوی خیال ساتو. بابا دلته ښه خوشحاله دی او کوم ملګري خفه وو د ویډیو صرف د هغو دپاره کوم چې هغه خوشحاله شي چې بابا ځای ته راورسېدو دلته ښه په عزت دی. بابا تاسو خبرې دوه وکړئ. بالکل دا خبرې بالکل صحیح ده. تاسو له خدای دواړه جانه درکړي او په دواړه جانه مو خدای کامیاب کړي چې زموږ د عاجزانو د غریبانانو په کار راغلی او خدای پاکو په دواړه جانه باندې کامیاب کړي. موږ عاجزان یو. ډي پي او صاحب چې دی هغه ستاسو ویډیو کتلی و، هغه ما ته چې دی راوله خپل سینټر کې کا، نو هغه ته به څه وایې؟ زموږ د پولیسو مشر چې دی ډي پي او سوات و، هغه خو هغه خو بوله خو خدای دواړه جانه ورکړي چې هغه دومره زما دغه کړی که نه، خدای دې ولې په دواړه جانه باندې کامیابي ورکړي. امین. ځکه دا ماشوم دی یتیم دی، د دا سره نشتی، زه ورسره ګرځم. الله بخیر کړي، الله بخیر کړي. ډي پي او صاحب هم ستاسو خواله به راځي، نن چوټي ده.